بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او تاسې نن راځو د تېرې ورځې په د درس په ادامه موږ پر سبنیټینګ باندې تېره ورځ بحث وکړو چې سبنیټینګ خپله د یو نیټورک ویشل په سب نیټو باندې عبارت د سبنیټینګ څخه دی چې یو نیټورک په څو برخو باندې موږ ویشو. نو نن راځو یو بل مثال ته چې پر سبنیټینګ باندې موږ یو مثال لرو. دلته موږ وایو چې مثلا یو نیټورک پر څلورو برخو باندې موږ ویشو. یو سبنیټ پر سب نیټو باندې پر څلورو سب نیټو باندې موږ یو نیټورک ویشو. راځو یو سلو پر هغه دریم پر سی کلاس باندې 1.1.1.0 چې د دغه سبنیټ ماسک عبارت دی د 255.255.255.255 صفر. دلته صفر موږ ته دا راښیي چې موږ یعنې د هاست بیټونه یوازې دغه باندې موږ کولی شو چې عملیه وکړو. دغه درې د نیټورک بیټونه دي، پر دا باندې موږ عملیه نشو کولی. اوس راځو، اوس مثلا کله چې موږ پر څلورو برخو باندې دغه نیټورک ویشو 1.8.0 نو د دغه سبنیټ ماسک بیا د دغه سره فرق لري، دغه لوړ سره 255.255.255 دلته پیش راځي. اوس به موږ راسو دغه آخري پورشن د هاست پورشن موږ ویشو پر څلورو برخو 1 2 3 4 5 6 7 8. ګورئ دا د هاست بیټونه دي. دا به موږ دغه څلرم پورشن د هاست دا موږ دلته مثلا ولیکل چې حساب یې کړو 1 2 4 8 14 10 14 او همدارنګه 128. موږ دغه آخري صفر دلته دا رقم ولیکئ. اوس راځو که چیرې موږ د دې خوا څخه بیټونه آن کوو کله چې موږ یو نیټورک جوړو. موږ اوس راځو مثلا دغه آن کړو نو 2 په توانده 2 څو کېږي 2 کېږي. یو بل آن کوو 2 په توانده 2 4. نو که چیرې یو دانه یې موږ 2 نیټورکه ورڅخه جوړولی شو. 2 دانې موږ راواخیستل 2 په توانده 2 4 کېږي. 4 بیټسه یا 4 برخو باندې موږ دغه نیټورک ویشو. نور صفرونه چې پاته شو دغه خپله د چیش دپاره دي؟ د هاست بیټونه دي. نو اوس راځو موږ د خپل د سبنیټ یا د سبنیټو دپاره سبنیټ ماسک چې موږ پیدا کوو هغه سره کم دی. راځو دغه 2 بیټونه چې موږ آن کړی دی پر دغه باندې مثلا 128 او 144 جمع کوو. دا چې سره جمع کړو څو کېږي 192. نو موږ وایو چې زموږ د نوي سبنیټ ماسک دپاره چې شي 192 سبنیټ ماسک دی زموږ د نوي نیټورکو دپاره د سب نیټورکو دپاره. اوس دلته بلاک سایز هم مهم دی. بلاک سایز موږ څنګه پیدا کوو؟ بلاک سایز مساوي کېږي په چیش سره. موږ بلاک سایز چې پیدا کوو د 256 څخه دغه 192 منفي کوو. 256 منفي 192 دا موږ یو څه لا غټ کړو. دا چې منفي کړو موږ ته څو پاتېږي 40. زموږ د هر
هر بلاک دپاره موږ 40 هاسټ لرو. بیا په دغه 40 هاسټه کې یو د براډکاسټ آی ډي او بل نتورک آی پی هم شامل دی. نو موږ راځو د هاسټ بیټو دپاره چې موږ لمبر اخو، نو موږ د دغه 40 څخه چیش را اخو بلاک سایز مثلا 40. خو خیر هغه بیا موږ ته وروسته معلومیږي، مشکل نشته. اوس موږ وایو چې 40 زموږ بلاک سایزونه دي. نو موږ اوس راځو نتورک ادرس، network IP address, first IP address, last IP address او broadcast IP address یا address مشکل نشته. زموږ اول نتورک خو نو د دغه څخه شروع کیږي. زموږ اول سب نت 192.168.1.0 د دغه 0 څخه شروع سو. زموږ دوهم دانه مو پر کم نمبر باندې شروع کیږي 1.40. اوس راځو دریم 192.168.1.40 چې د 40 سره جمع کو کیږي 128. څلورم دانه 192.1.1.1.1. نو داسې زموږ دا به ولیکو چې اول سب نت، دوهم سب نت، دریم سب نت، څلورم سب نت ایشو، چهارم سب نت ما. حالی ما میایم برادکاست مثلا نوشته میکنیم. برادکاست از اول سبنت یک خانه از یک نمبر پیشتر از چی؟ از سبنت 2، یعنی با 64 شروع میشه، 63 از این پشت سری برادکاست ادرسشه 192.168.1.63. اما تو از سبنت دوم یک نمبر پشت سر از 3 شروع میشه 192. چون به خاطر میکنیم که باز اینا باز آسان پیدا میشه 192 168 1.127 برادکاست ادرس ازی شد. اما تو 192 168 از 192 شروع شده 191 برادکاست ادرس ازیه و دیگه 192 ای هم آخری دانه 192 168 1.255. حالی ما میایم فرست آی پی ادرس زیر پیدا میکنیم 192 از نتورک ادرس به بعد کیه فرست آی پی ادرس 168 1 و دیگه لاست آی پی ادرس از برادکاست آی پی ادرس یک نمبر کم 1.1.2 چیشتی برادکاست آی پی ادرس. دوهم سب نت ترازو نتورک ادرس خه نتورک آی پی ادرس دغه دی. وس راځو فرست آی پی ادرس چیش دی 192 د نتورک ادرس څخه یو نمبر لوړ 15. لاست آی پی ادرس څنګه پیدا کوو؟ د برادکاست آی پی ادرس څخه یو نمبر کښته 128. راځو دریم سب نت ته 192.168.1.119 زموږ فرست آی پی ادرس دی 192.168.1.119
زموږ لاست آی پی ادرس دی. 192.168.1.193 فرست آی پی ادرس، 192.168.1.254 زموږ هیڅ دی لاست آی پی ادرس دی. دا څو زموږ ستاسې د سبنیټینګ باندې چې شو یو مثال و چې څلور آی پی ادرسونه مثلا څلور نیټورکونه په کار دي، څلور سب نیټورکونه، نو موږ د دغه څخه استفاده کوو. مثلا دلته لیکو څلور سب نیټ څلور سب نیټورکونه زموږ په کار دي. دا به موږ سکرین شاټ کړو، بیا هغه دی ستاسې که تاسې ورڅخه استفاده کوئ.